السلام علیکم. د پښتو زده کړې په 12مه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو ژ او ګ ولیکل. نن به سین او شین زده کوو چې سین او شین څنګه اواز کوي او چیرته لیکل کیږي. راځو اول د سین خواته. سین پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره سین لیکو. پوره سین د تورو په اخر کې لیکل کیږي لکه نس. په نس کې سین په اخر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی لکه طاووس. په طاووس کې سین په اخر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی. راځو بل توري ته لکه عکس. په عکس کې سین په اخر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی لکه آس. په آس کې هم سین په اخر کې لیکل شوی او پوره لیکل شوی. پوره سین مو ولیکو او اوس نیم سین لیکو. نیم سین د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه ستوري. سین یې په سر کې لیکلی لکه سفر. سین په سر کې لیکلی. او اوس داسې توري لیکو چې سین یې په مابینځ کې راسي لکه مسلمان. سین د میم او د لام په مابینځ کې لیکل شوی. راځو اوس بل توري ته لکه اسمان. په اسمان کې سین د الف او د میم په مابینځ کې لیکل شوی. سین مو پوره هم ولیکو او نیم مو هم ولیکو. راځو اوس د شین خواته. شین پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره شین لیکو. پوره شین د تورو په آخر کې لیکل کیږي لکه فرش. په فرش کې شین په آخر کې لیکل شوی لکه رش. په رش کې هم شین په آخر کې لیکل شوی لکه تروش. په تروش کې هم شین په آخر کې لیکل شوی لکه خروش. په خروش کې هم شین په آخر کې لیکل شوی. پوره شین مو ولیکو او اوس نیم شین لیکو. نیم شین د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه شمسی چې شین په سر کې لیکلی لکه شال. د شال هم شین په سر کې لیکلی. او اوس داسې توري لیکو چې شین په مابینځ کې ولیکل سي لکه ماشوم چې شین د الف او د واو په مابینځ کې لیکلی. او بل توری لکه بشیر. بشیر شین د ب او د ی په مابینځ کې لیکل شوی. نیم شین مو هم ولیکو. اول مو پوره سین ولیکو او بیا مو نیم سین ولیکو. د هغه بعد مو شین هم پوره ولیکو او نیم مو هم ولیکو. نننۍ زده کړه همدغونه وه. در بلې زده کړې پورې د الله په امان.